پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. الله پېښور او کابل دواړه عارفان دي درته ناست دغه ټوله بړوګان دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. د پېښور پر ځای اسلام آباد ورواچوه زه دغه سړی د اوسني عصر یو داسې عالم چې هغه د څېړنې د ټولنې هغه څېړنه کړې ده چې د اوس فی الحاله چې د ټولنې کې کوم شي ته ضرورت دی و بالا ټماټر ته ضرورت دی چیلې ته ضرورت دی بجلی له ضرورت دی بالا دغه شیان ته په ټولنې کې ضرورت دی بالا مجبولې حساب پرېږده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه خدای مې داسې د بغضه مړه کوي لکه هغه یهود چې د بغضه مړه کېدل. صحیح سلو. بیا بله درته کومه د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده دا عرضي ده. څه وایه چې مولوي صاحب دا عرضي ده موږ ولاکه په خبرو موږ چې دا دایمي دوستي ده لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دښمني دا چې شته دا عرضي ده. هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چې شته هغه عرضي دی. دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې پاکستان زما دښمن دی نو زه ستا ملګری یم یا دا خبرې دي الله لرې کړي دا هندوان دي الله وشرموي و بس هندوان دي الله پاک وشرموي او امریکا دي خدای پر ګونډو کې او اسرائیل دي خدای تباه کې او روسیه دي خدای تباه کې او الله تعالی دې په افریقا په ځنګلو کې زوزان پسې راوکړي بس په الله وروره شرایع وتکو جوابه یې بلې وته. صحیح سلو. بیا دغه خو هندوان در معلومیږي او یا هندوان نو موږ ته څه معلومیږي خو دغسې لنګوټه تړي او غټه ژیره ده نو موږ ته څه معلومیږي چې دا هندو دي. یو هغو کې اسلام قبول کړي هغه خبره یې وکړه وایي دین پکې دین لاړو نیم پکې الله دې راوله. هغه امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی بالکل ته به د زمري و څنګ ته چغال ولاړ. بېشکه د مورشي جي سره د ممبر باس دغه رقم خوند کړي داسې د سیاست خوند کړي دا د معنا ولاک ورکړي چې داسې خلک اصلاح کوي داسې سیاسي خبرې کوه د مورشي جي کوچنی نه دی هغه 25 که 30 کیلو دی دا د وزیر خارجه د زمري و څنګ ته چغال ودرې چې جوړیږي د زمري و څنګ ته چې چغال ودرې زمری ځین جوړیږي هغه متل نه دی ودرې وای مرغان هغه سره کښیني چې بڼې سره ورته او چې اوس په خوی بده وغوسه دا متلونه د چشته لپاره جوړ شوي دي. خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودرې دا رقم دی او بیا جواب درته کوم تی به خبره لږ ما سر خلاص کړي. دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چی شو په خبر یې یاره چې مولوي صاحب قسم د په خبرې چی شي ورکړي دي امبولانسونه ورکړل. امبولانسونه خو ډېر ښه موټران دي ته څه وایه نو دا خو ډېر ښه شی دی. نو امبولانس د چی لپاره دی؟ امبولانس د پټاټو خرڅولو دپاره دی مولوي صاحب محترم. د غم دپاره دی د سرو وینو دپاره دی د مرګ دپاره دی د درد دپاره دی د مشکلات دپاره دی او د مصیبتو دپاره دی. د موږ ته دغه راکړه ولکه چې د روژه د کومې خوا نیولې ده موږ ته یې راکړه تا ته یې نه دي درکړي ته ولې وایې چې موږ ته یې راکړه تا خو ولې د اسلام آباد پر ځای ما ور واچوه زه دغسې سړی یم خوښه مو ده نو خو زموږ هغه خوښه سوله نو ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر کندهار او پر کابل مې چلولې وای ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر جلال آباد پر کابل مې چلولې وای ولې د ښایسته بسانه راکول های زورور خوندور چې د هرات او د کندهار مې چلولې دا امبولانس واته چې پر راکوي استا په هغه زموږ خپل کار دی امبولانسونو پر دغه کابل او هرات او جلال آباد درته چلو زموږ خپل کار دی ستا پس الله اکبر یو دغه علامه احمد سایل دی که څه بلا دی د پزم لکه سپیچ پر جام پروت دا خو د لاس خو لاک مر ویډیو ولا که جوړوي سم دم شیرین بندر واسي را خراب کی په دغه ورولي هغه صورت وای هغه چې ما سينم یور څنګه په پښتو امبولانس په امبولانس یو والی د لاس څخه موږ ولا که دغه کوالای سو الله اکبر الله اکبر